السلام علیکم ورونو، زه یم حارث خان او تاسو له روبرټ ټک چینل ګورئ. ډېرو خلکو ذهن کې دا سوال دی، آیا چې موږ مړه شو فیسبوک به زموږ اکاونټ سره څه کوي، یا فیسبوک به زموږ آیډي سره څه کوي، یا څنګه به زموږ فیسبوک ډیلیټیږي. یا ډېر خلک دا سوال لري چې یو انسان مړ شي فیسبوک به یې تر کومه پورې وي، بل څوک به اکسس کولی نه شي، یا بل څوک به پوسټ نه شي کولی، یا داسې ډېر حالت راځي چې یو انسان مړ شي، مرګ جایز دی ورونو، ټول به مړه کېږو، نو فیسبوک هغه راواخلي، نور خلک د هغه استعمالوي، غلطه استفاده یا غلط استعمال دې کوي. صحیح ده ورونو. ډیره یو ضروري ویډیو ده. نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو خپل فیسبوک ته اپډیټ ورکړئ خپل د مرګ باره کې. یعنې څنګه؟ یعنې فیسبوک غواړي چې تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې کله موږ مړه شو دا فیسبوک زموږ ډسیبل کا او د منځه یې ویسه. صحیح ده ورونو. نو هغه کار چې تاسو وکړئ په خپل اکاونټونو کې، زه تاسو ته اوس طریقه ښیم. ډېره یو اسانه طریقه ده، 2 کلیکه کېږي. صرف تاسو ته یو کمپیوټر پکار دی چې کمپیوټر کې تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ لپټاپ کې. صحیح ده ورونو. نو بعد د هغې نه به دا شی وکړئ. دا شی چې کله وکړئ نو خدای نخواسته الله هم نه مړه کوه، الله هم ژوندي لره ټول عمر، خو مرګ جایز دی، څوک څه نه شي ویلی. نو کله هم چې تاسو وفات کیږئ، ستاسو د وفات خبر فیسبوک ته ورځي اټومیټیکلی په اتوماتیک طور سره. او چې کله ستاسو فیسبوک وفات ته ستاسو د وفات خبر فیسبوک ته ورشي ورونو، د فیسبوک والا ټیم دی، کارکوونکي دي، ناست نه غوم دا کار دی. نو خو څه شی کوي، ستاسو اکاونټ ډسیبل کوي په هماغه ورځ باندې. یعنې ستاسو اکاونټ به ډسیبل شي، ختم به شي، نه به یې څوک استعمالولی شي، نه به یې څوک سرکولی شي، نه به یې څوک راړولی شي، او تاسو به هم د ګناه نه خلاص یې. یعنې د مرګ نه بعد اکثره خلک وایي چې عکسونه تصویران دا شیونه کتل نه وي پکار د مړي. صحیح ده. نو ستاسو هغه عکس یا تصویر هغه به هم نه وي، نه به یې څوک راړولی شي. راځئ ډېر وخت در باندې نه خرابومه، نورې ویډیوګانې به ورونو ما په کمپیوټر په موبایل کې تاسو جوړولې، خو چون دا آپشن یا دا شی په کمپیوټر کې فیسبوک والا فی الحال ورکړی دی، د 2020 کې دا شی راویستی دی. صحیح ده ورونو. نو دا به د کمپیوټر نه کوو. د هغې نه مخکې دا لاندې سبسکرایب ووهئ، که نوي وی دې چینل ته سبسکرایب یې لاندې ګوره سور خط باندې لیکلی، ورسره یې د ټالۍ بټن د هغه هم ووهئ چې نورې ویډیوګانې هم تاسو ته راځي، ښه ویډیوګانې. او چپ لاس ته یا کس لاس ته پاس د لایک دغه دی، لایک ورکوئ ویډیو ته او شیر یې کوئ ورونو. صحیح ده. نورې ښه ویډیوګانې را روانې دي. ښه، نو زه تاسو نږدې کوم، تاسو دغسې فیسبوک په کمپیوټر کې را خلاص کړئ لکه څنګه چې تاسو ګورئ ورونو. صحیح ده. دا زما فیسبوک دی، دا ما په کمپیوټر کې را خلاص کړی دی. صحیح ده ورونو. ښه، نو ورځو یو دقیقه چې زه دغه لږ دغه کړم چې په اسانۍ کې. ښه، زه تاسو ورنږدې کوم، دغه ځای ته تاسو ورونو راشئ، دغه ځای ته. صحیح ده ورونو. دا دی دې لپټاپ کې درته راوړم، دی دغه دا کونج کې دا دغه به ووهئ ورونو. دا چې کله تاسو ووهئ لاندې به دې کې راشئ، دا سیټینګ یې لیکلی دی. صحیح ده ورونو. سیټینګ داسې ووهئ. کله چې تاسو سیټینګ ووهئ ورونو، ګوره دلته تاسو ته په آخر طرف نه دویم، د آخر طرف نه دویم دغه دی، ګوره لیکلي دي decide what happens to your account after you pass away. وایي تاسو تصمیم ونیسئ یا فیصله وکړئ چې ستاسو کله مړه شئ تاسو، نو تاسو اکاونټ سره فیسبوک څه شی وکړي، ډسیبل یې کړي، ویدې څوک اکسس کړی شي، نه شي کړی، دا به ورته تاسو سیټینګ کوئ. صحیح ده ورونو. ډېر یو ضروري سیټینګ دی دا، خامخا په خپل اکاونټونه وکړئ. ځکه مرګ معلوم نه دی، نو ستاسو د مرګ نه بعد به اکاونټ ستاسو سیف وي او فیسبوک به یې ډیلیټ کړي، ګناهګار او بعد د نورې ګناه نه به بچ شئ، یا به ستاسو اکاونټ څوک غلط نه شي استعمالولی. صحیح ده ورونو. دې سایډ ته یې راشئ، ایډیټ یې لیکلی د همدې طرف باندې، لاندې نه دویم ګورئ ورونو، دغه ایډیټ داسې ووهئ. صحیح ده ورونو. یو 2 دقیقې ورته صبر وکړئ، تاسو ته یو آپشن درکوي. زه تاسو ته ښیم چې دا به تاسو څنګه عیاروئ. هر سړی کولی شي، ضرور نه چې څوک چا تعلیم نه وي کولی شي، صرف کمپیوټر کې خپل فیسبوک خلاص کړي ورونو. صحیح ده. دلته ګوره ورونو یو 2 آپشن یې درکوي. یو دا دی چې تا ته وایي دلته دې ځای کې، په دې ځای کې دا لیکل چې کېږي، دې ځای کې تا ته وایي چې ما ته د یو ملګري چا نوم راکړه. صحیح ده. تا سره چې فرینډ لیست کې څوک هم نه وي، ته به د هغه نوم ورکړې. نو خدای نخواسته چې کله ته مړ کېږي، ستا دغه ملګري په اساس به هغوی معلومات کوي او ستاسو دغه به ډسیبل کوي. صحیح ده ورونو. دا یو طریقه ده. خو د دې نه هم یو ښه طریقه دا ده، دغه کونج کې دغه ووهئ، دغه. صحیح ده. دې کونج ته راشئ، دا داسې ووهئ چې داسې لږ لاندې راکوز شئ. صحیح ده ورونو. دا دی چې کله تاسو لاندې راکوز شئ، دغه شین خط باندې لیکل چې تاسو ګورئ ورونو، دا دی. ښه، دی تاسو ته لیکلي request that your account be deleted after you pass away. وی ریکویسټ وکړه فیسبوک، وایي موږ نه ریکویسټ وکړئ چې ستاسو د اکاونټ موږ ډیلیټ کړو چې کله ته مړ شي. دا به داسې ووهئ ورونو. صحیح ده. ښه، دا چې ووهئ 2 دقیقې ورته صبر کړئ، تاسو ته یې ګوره دا شی درکړو. صحیح ده ورونو. دې کې تاسو ته لیکلي دي ورونو please confirm that you want your account deleted after your death. Once someone let us know that you passed away, all of your information, photos will remove from Facebook and no one will be able to see your profile again. دا داسې وایي انګلیش کې ورونو، وایي تاسو دغه ډیلیټ آفټر د اشنا بټن چې کومه ده دغه ورونو دا ووهئ.
نو چې دا کله تاسو ووهئ ستاسو فورم به فیسبوک ته ورشي. د فیسبوک سره به ستاسو دغه رجسټر شي چې زه کله مړ شوم زما دا یو شی چاته اکسس مه ورکوه. صحیح ده. نو ستا فیسبوک به څنګه چې ته مړ شي په هماغه ورځ به یا په سبا به ستا فیسبوک مکمل ډیلیټیږي. اکاونټ، عکسونه، پروفایل، میسیجونه څه چې دي وي ټول به ډیلیټیږي ورونو. نو تاسو به د ډېرې ګناه نه بچ یې. صحیح ده ورونو. ستاسو عکسونه به څوک نه ګوري. که تاسو احیانا ډېر داسې ورونه شته دی پښتانه ورونه چې په خپل فیسبوک کې مثلا د جینکو عکسونه شیر کوي یا د فلمونو یا ګانو یا ګانې پکې شیر کوي وغیره وغیره، نو هغې ګناه نه به بچ یا به بیا څوک نه ګوري چې کله تاسو مړئ، چې تاسو کله دغه ډیلیټ افټر ډیت هم ووایئ. صحیح ده ورونو. بس دغه دومره کار دی، نور څه نشته دی. دا چې کله ته ووایې هلته یې پاس انګلیسي کې لیکلي دي و چې خدای ناخواسته ته بیا کله مړ شي نو خامخا ستا یو یار دوست تا سره چې څه فرینډ وي یو نه یو خو به عکس شیر کوي ستا که نه چې والا پلانی مړ شو خدای دې وبخي یا څنګه. نو په هغې اساس باندې فیسبوک خبرېږي او ډایرکټ ستا هغه پروفایل ګوري چې موږ ته پروفایل فورم ډک کړی ده چې وروره زه مړ شوم زما دغه به ډیلیټ کړي. نو بس د هغې په اساس فیسبوک چې کوي ستا د هر څه ډیلیټوي. صحیح ده ورونو. ډېر یو ضروري شی دی، ډېر یو معمولي شی دی خو ډېر یو ضروري شی دی. مرګ نه هر چاته جایز دی، مرګ به راځي. نو مرګ نه بعد چې ګناه نه ځان وساتو، زموږ څوک دغه ونه کتلی شي، هر څه ډیلیټ شي، ختم شي، نو دې دپاره ښه خبره دغه شی پکې وکړئ خپل فیسبوک کې. ډېر یو اسانه شی دی. صحیح ده ورونو. نو وخت هم نور نه نیسم. ویډیو لایک کړئ چپ ته، بیا هم درته وایم سبسکرایب ووهئ او شیر یې کړئ ډېر ښه چې ټولو خلکو ته ورسېږي. صحیح ده ورونو. چې خلک ډېر خبر شي او خلک خپل دا دغه وکړي. والسلام.